अस्सलामुअलैकुम हम पश्तोवन खबरों सर आज़म कोमल शब्बीर او زیم شاه سلیم جان د ټول ناول د نن ورځې مهم خبرونه. د صدر ډاکټر عارف الوی لخوا د عمران خان نه د 9 مئی پیښو مذمت کولو مطالبه. عمران خان له پکار دی چې د مئی په 9 تاریخ په فوجي او سرکاري تنصیباتو د شوي حملو په ښکارا مذمت وکړي. پیښو کې چې کم کسان ککړ دي د هغوی خلاف سخته کاروایی کول پکار دي. د صدر مملکت ډاکټر عارف الوی وینا وايي کاروایی دي د قانون مطابق وي. وزیر اعظم شهباز شریف او د ایران صدر ابراهیم رئیسی پر دیګ چین کې د بارډر مارکیټ پرانست وکړه. په دې موقع وزیر اعظم سره د خارجه وزیر بلاول بوټو او نور وفاقي وزیران هم موجود. لومړي وزیر او د ایران صدر د 100 میگا واټه ګوپت پولان بجلی ترانسمیشن لاین افتتاح هم کړي. حکومت په 5 نور بارډرو مارکیټونو هم کار کوي چې ډیر زر بعد د تجارت لپاره خلاص شي. زما خلاف د نیب کیس غلط او دروغ دی. نیب انکوائری په تفتیش کې بدله کړې ده. اسلام آباد های کورټ راته هدایت کړې چې د مئی تر 22 نیټې پورې ضمانتونه ورکړي. د تحریک انصاف چیئرمین عمران خان د احتساب بیورو د طلبې نوټس جواب ورکړي. मैं इस डिस्ट्रक्टिव डायरेक्शन का हिस्सा बिल्कुल नहीं बन सकता. मैंने आज फैसला किया है पीटीआई को भी छोड़ रहा हूँ. इस एजेंडे के ना मैं साथ जिस तरह मैं था ना मैं हूँ और ना मैं रह सकता हूँ. پخوانی وزیر او د بلین ټری سونامي منصوبې مشر ملک امین اسلم لخوا د تحریک انصاف پریښودو او اعلان وايي د مئی په 9 نیټې پیښو زما پشان خلک حیران کړل. په 9 مئی د پارټۍ کارکنانو قانون په خپل لاس کې اخیستی. زه د ایجنډې سره پارټۍ کې نشم پاتې کېدی. اسلام آباد های کورٹ لخوا د تحریک انصاف وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی خوشی کولو حکم. جج میاں گل حسن اورنگزیب د پی ٹی آئی د وائس چیئرمین گرفتاری ناقانونه بللې. عدالت د پخوانی وزیر شهریار افریدي د ښځې د رهایۍ حکم هم ورکړی. پی ټی آئی سره مذاکراتو امکان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال لخوا مسترد. وايي د کرنل شیرخان مجسمه جنا هاوس او ام ام عالم جهاز د خپل لاندې کړی شو. دا ټول هرڅه د پی ټی آئی په وینا شوی. پی ټی آئی لیډرانو ویلي وو چې د چا څه ذمہواری ده هغه دې پوره کړی شي. इमरान खान ने कहा कि अगर मेरे घर में दहशतगर्द हैं तो जो मुझे भी बचने का मौका मिलेगा आओ ढूंढो, लेकिन हमला मत करो, वारंट लेके आओ. आया د नवाज शरीफ बीमारी मालूम शवी چې صدا آیا ډالر سل روپو ته راوستلې ده. د تحریک انصاف رهنما بابر اوان وینا وايي ویل کیږي چې د ادارو عزت وکړي ولی سپریم کورټ اداره نه ده. د خپل مرزۍ سره د قانون تشریح کولو والا ججانو عزت نشو کولی. په عدلیه کې ډېر عزتمند خلک ناست دي خو چې کله د خپلو مفادات خبره راشي نو خپل وقار هیر کړي. د دفاع وزیر خواجه آصف وینا باجوړ قبایلی ضلع کې د ډزو تبادله کې یو ترهګر وژل شوی. پیښه کې یو فوجي ځوان شهید. د پیښې وروسته د ترهګرو لټون لپاره اپریشن هم شوی. د آی ایس پی آر وینا وايي سکیورټي فورسز ډېر په بهادرۍ د ترهګرو ځای په نښه کړو. د پیښور په رنګ روډ د هوټل کې دماکه. پیښه کې یو تن مړ، چاودنه کې 3 کسان ژوبل شوي. دماکه په موټر سایکل کې شوي او نوعیت معلومولی شي. په پاکستان د قرضو حجم $100 ته رسیدلی. مونږ د 23 واری IMF خواله تلیو. د خزانه پخوانی وزیر مفتاح اسماعیل وینا
वाई د IMF और वर्ल्ड बैंक न अलावा नोर सो कर्जा न वर्कवी। सऊदी अरब स्टेट बैंक के द IMF शर्त पूरा कौल लपारा $2 अरब पर के खुदो बांधे रजामंदी कार रखा। पाकिस्तान ब दगा $2 अरब बांधे सऊदी अरब ता सालाना 4% मुनाफा अदा करी। खजानी डिवीजन पर 10 मई वफाकी काबीना खबर करी। द डॉलर पर कदर के नोरहुम इजाफा। इंटर बैंक के डॉलर 22 पैसे ग्रांट द डॉलर नवी कीमत 215 रुपये और 2 पैसे मुकर्रर। और बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और नूर ख्वाउशा सीमों के द बारान इम्कान मौसमियातो महकमवाई द मुल्क नूर बरखों के बा मौसम उच्च और गर्म हुई। 13 शपा वफाकी सरकार इस्लामाबाद के हम बारान वरदलो। مهم خبرونه تاسو کتو وخت شوی د وړي شاندمه او بیا راځو تفصیلی خبرونه سره. बुलेटिन की और बया हर कलो शामिल हो तफसीली खबरना। सदर आरिफ अलवी वेली दी इमरान खान ला पकार दी द मई पनहम तारीख पर फौजी और सरकारी तनसीबातों दशवे हमलों पखकारा मजम्मत उकड़ी। यो निजी टेलीविजन सरा पर मरका के अगवेल कम कसान पदगा पेखों के ककड़ू दागी न सिर्फ मजम्मत पकार दे बल्कि दागी खिलाफ सख्त कार्रवाई हम पकार था। सदर वेल दगा कार्रवाई दे द कानून मुताबिक हुई पा मुलविसु कसानों द तशद्दुद और नकड़ेशी और दागी द इंसानी हकूक दे हम ख्याल वसातलिशी। पाकिस्तान वज़ीर आज़म और द ईरान सदर इब्राहिम रईसी पर मुश्तरका तोगा द सरहदी मार्केटों प्रानस्त कड़ी दा। दोनों मशरानों द ज़ियारत पवरस जवे सरहदी सीमा के पयावा दस्तूर के द बिजली द सप्लाई द यो लाइन इफ्तिताह मुकड़ो। खारजा वजारत वाई द मुनपशीन सरहदी मार्केट आगोश पगो मार्केटों के दे ची द पाकिस्तान और ईरान पर सरहदी सीमों के बाद जुड़ीगी। द खारजा वजारत तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच खबरी नास से तोवेल पदेड़ा 2021 काल के यवा मुआयदा शवेवा दा मार्केटों बा मकामी खलकुता द तिजारत ज्यातवलु मौके पलास वर्कड़ी। दा बसीमा के इक्तिसादी पर मख्तिया मकामी सौदागरों ता द नवे लारो पैदाकुलो फुर्सत हम बराबर कड़ी। द पोलान गुप्त बिजली सप्लाई लाइन पर 13 जुलाई की ईरान ता द पाकिस्तान द तवानाई वजीर द सफ़र दौरान के द मुआयदे पर बुनियाद जोड़ शवे दे। द लाइन पर वास्तबा 10 मेगावाट बिजली बलोचिस्तान सूबा के द खलको और ताजरानों द तवानाई ज़रूरियात पूरा कड़ी। बिजली कि ट्रांसमिशन के हवाले से ईरान से पाकिस्तान उसमें बहुत बड़ी गुंजाइश है। उसमें हम मिलकर आगे बढ़ें और अल्हम्दुलिल्लाह गवादर में अब 100 मेगावाट बिजली ईरान से रोज़ाना तरसील होगी। माह सालों में ये एक बहुत बड़े ट्रेड के पॉइंट्स बन जाएंगे, यहाँ से तजारत हुआ करेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये वो अहदाफ हैं जिसके लिए ईरान और पाकिस्तान मिलकर बहुत दोनों ममालिक के अवाम के लिए तरक्की और खुशहाली का पैगाम ला सकते हैं। ईरान के सदर को आज फिर पाकिस्तान आने की दावत दी और उन्होंने कमाल मेहरबानी से उसे एक्सेप्ट किया। द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान द एहतसाब ब्यूरो द तलबाई नोटिस ता जवाब वर्कड़े दे वैली दी चे दाग खिलाफ द नैब केस गलत और दरोग दी। नैब नन इमरान खान द अलकादर यूनिवर्सिटी केस के द तफ्तीश द पारा रावलपिंडी ता गुख्ते हो ख्वागा जवाब वर्को चे दगा केस खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरख्वास्त वर्कड़े दे। हगा ज़्यादा तकड़ा चे नैब इंक्वायरी पर तफ्तीश के बदला करे दा द तहरीक इंसाफ मशर उवेल चेगा लाहौर के पर मुख्तलिफ केसों की दनीवल नमक के जमानतों अगस्तों के मसरूफ दे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट हगा हिदायत करे दे चे मई तर 22 में नेटे पूरे जमानत न उकड़ी हगा द नेब न गुख्ती दी चे हगा दे द इंक्वायरी रिपोर्ट उले गलीशी। द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नायब सदर मरियम नवाज वेली दी चे मौजूदा कार्रवाई ला पर सियासी जमात द क्रैकडाउन नुम वर्कोल बेईमानी दा।
خپل یو بیان کې مریم نواز ویلي دي چې پی ټی آی همیشه د یو ګینګ په توګه پیژندل کیږي کوم چې د غلط وجوهات په بنیاد په وجود کې راوستي شوې ده. پی ټی آی د تشدد، تباهۍ او بربادۍ نه علاوه نور څه هم نه دي کړي. مریم نواز په عمران خان هم سخت تنقید وکړو او ویل چې یو تن په یو وخت کې د تکبر غرو ولنن د ټولو خلکو لپاره د عبرت نښه جوړه شوې ده. پخوانی وزیر او د بلین ټری سونامي منصوبې مشر ملک امین اسلم د تحریک انصاف پرېښودو اعلان کړی دی. په لاهور کې د خبري غونډې په مهال ملک امین اسلم وویل د مئی د 9 نیټې پیښو زما پشان خلک حیران کړل. په 9 مئی د پارټۍ کارکنانو قانون په خپل لاس کې اغوستی او فوجي تنصیبات یې په نښه کړي وو. د پارټۍ لیډرشپ ته د دې تحقیقات کول پکارو. د ملک امین اسلم وینا وه چې زه دې ایجنډې سره پارټۍ کې نشم پاتې کېدی. से मेरा ख़ानदान सियासत में रहा है और हमेशा दयानतदारी की, शराफत की सियासत की है इस मुल्क के अंदर और इस मुल्क की सियासी तारीख उस चीज़ की गवाह है. मैं आज इस पार्टी से, इस तहरीक से, जो कि एक कंस्ट्रक्टिव तहरीक थी, जिसके लिए 13 साल मैंने दिए अपनी ज़िंदगी की, अपनी जवानी इस तहरीक के लिए दी, लेकिन आज ये तहरीक अनफॉर्चुनेटली एक डिस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में चल पड़ी है और मैं इस डिस्ट्रक्टिव डायरेक्शन का हिस्सा बिल्कुल नहीं बन सकता. और इसीलिए मैंने आज फैसला किया है कि आज मैं पीटीआई को भी छोड़ रहा हूँ और इस एजेंडे के ना मैं साथ जिस तरह मैं कहा था, ना मैं हूँ और ना मैं रह सकता हूँ. د منصوبه وفاقي وزیر احسن اقبال پاکستان تحریک انصاف سره د مذاکراتو امکان مسترد کړو. وفاقي وزیر یوې ټلویزیوني مرکه کې ویل عمران خان د مذاکرات په بهانه خپل جرمونه صفا کول غواړي. هغه دعوه وکړه چې ملک کې په فوجي مرکزونو حملې د پی ټی آی په وینا شوې دي. داسې نشي کېدای چې موږ په بلوچستان کې د قائد اعظم د اوسېدو ځای ته اور اچونکو ته دهشتګرد وایو او د عمران خان ملګرو ته په دغه شان عمل معاف کړو. احسن اقبال زیاته کړه د کرنل شیرخان مجسمه، جناح هاوس او د پایلټ MM عالم جهاز تباه کول ټول د پی ټی آی د مشرانو په وینا تباه شوي دي. اسلام آباد های کورټ د تحریک انصاف وایس چیئرمین شاه محمود قریشي د خوشي کولو حکم ورکړی دی. د پی ټی آی د ځینې نورو مشرانو په شان ښاغلي قریشي امن ته خطر د قانون د لاندې نیولی شوی. اسلام آباد های کورټ جج میاں ګل حسن اورنګزیب د پی ټی آی د وایس چیئرمین گرفتاری ناقانونه بللې ده. بلخوا عدالت د پخواني وزیر شهریار افریدي د ښځې د رهایۍ هم حکم ورکړو. شهریار افریدي او د هغه ښځه 2 ورځې وړاندې اسلام آباد کې خپل کور څخه نیولي شوي وو. د دفاع وفاقي وزیر خواجه آصف ویلي دي چې د خپلې مرضۍ سره د قانون تشریح کولو والا ججانو عزت نشو کولی. نجی ټي وي سره خبرو اترو دوران وفاقي وزیر زیاته کړې ده چې په عدلیه کې ډیر عزتمند خلک ناست دي، خو چې کله د خپل مفاداتو خبره راشي نو دغه ججان خپل وقار هیر کړي. خواجه آصف دا هم ویلي دي چې کله ذاتي مفادات مخې ته شي او د کرسۍ وقار په شا لاړ شي نو په موږ باندې رولز ګیم پابندي بیاماني ده. د پی ډی ایم ترجمان حافظ حمدالله ویلي دي چې صدر لبا ثابت کول وی چې هغه واقعي کمانډر ان چیف دی. د پی ډی ایم ترجمان خپل یو بیان کې ویلي دي چې صدر مملکت لا د مذاکراتو د وینا نه وړاندې خپل پوزیشن واضح کول پکار دي. هغه دا هم ویلي چې آیا صدر په 9 مئی شوي د پاکستان تحریک انصاف ترهګرۍ مذمت کوي او که نه کوي. حافظ حمدالله زیاته کړې ده چې عارف علوي دی ووایي چې هغه د پاکستان وفادار دی او که د عمران خان. عارف علوي د پاکستان صدر دی او که د زمان پارک یو ټایګر دی. پی ډی ایم ترجمان د صدر نه د استعفا غوښتنه هم راپورته کړه او ویل چې ایوان صدر دی خالی کړي. د پاکستان چیف جسټس تنخواه او مراعاتو تفصیلي رپورټ په پبلک اکاؤنټس کمیټۍ کې پیش کړی شو. د آډیټ احکامو لخوا ویل شوي دي چې چیف جسټس اف پاکستان تنخواه 15 لکه نه سیوا ده. د سره سره یو سرکاري کور بلټ پروف گاډي او 1300 سی سی گاډي هم ورکول شي. دغه رنګه چیف جسټس ته 600 لیټره پټرول او لامحدود یوټیلیټي سہولیات هم ملاويږي. د تفصیلاتو مطابق چیف جسټس پاکستان ته د کور رینټ په مد کې 98,000 روپے او ورسره د ورځې 8,000 روپو نور اضافي الاؤنس ملاويږي. د پبلک اکاؤنټس کمیټې چیئرمین نور عالم خان اجلاس دوران ویلي دي چې ماته د پبلک اکاؤنټس کمیټې چیئرمین په حیث 1,80,000 روپے ملاويږي. سپریم کورٹ د بلوچستان په گوادر کې د خلکو حقونو لپاره تحریک چلونکي مولانا هدایت الرحمان د خوشي کولو حکم ورکړی دی. مولانا هدایت الرحمان چې د حق دو گوادر تحریک مشر دی
د جنوري په 3 نیټه خلکو کې د اشتعال پیدا کولو په تور نیول شو. داغه او ځینې نورو ملګرو د یو پولیس والا د وژلو او سرکاري ګاډو ته د زیان رسولو تورن لګول شوي دي. د جسټس سردار طارق مسعود په مشرۍ کې 3 رکني بینچ د زیارت په ورځ د مولانا هدایت الرحمن د خوشي کولو حکم جاری کړو. وړاندې د ګوادر مقامی عدالت او بلوچستان های کورټ داغه د ضمانت درخواست مسترد کړو. مولانا هدایت الرحمن چې د بلوچستان جماعت اسلامي سیکرټري جنرال هم دی ویلي دی چې د ګوادر د خلکو حقونو لپاره به خپل مهم جاری ساتي. د خزانې پخوانی وزیر مفتاح اسماعیل وایي چې په پاکستان د قرضو حجم 100 ارب ډالرو ته ورسېدو. خپل یو جاری شوی بیان کې پخوانی وفاقي وزیر ویلي دی چې مونږه 23 واري د IMF خواله تلیو. د IMF او ورلد بینک نه علاوه نور څوک قرض نه ورکوي. مفتاح اسماعیل دا هم ویلي دی چې پاکستان کې حکمرانی په ښه توګه نه کیږي. هغه دا هم ویلي دی چې مونږ له به IMF خواله تلل وي کړي نور راله هم څوک قرضه نه راکوي. जब आप जाकर $100 बिलियन का दुनिया से कर्ज लेते हैं और वो आपको 5 साल की साइकिल में अगर वापस करना है और $21 बिलियन आपको वापस करने हैं, आपके पास हैं? IMF के प्रोग्राम के बगैर ना आपको वर्ल्ड बैंक लोन देगा, ना आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक लोन देगा, या दुनिया का कोई आपको कमर्शियल बैंक लोन नहीं देगा. आप जाके IMF से एग्रीमेंट करते हैं, 3 मरतबा एग्रीमेंट 2 साल में हमने तोड़ा है. पाकिस्तान में इस वक्त 35% इन्फ्लेशन रेट है. क्यों हमने कर्ज लिया? और $100 बिलियन आपको वापस करने के पास क्या तरीका है? आपके पास $20 बिलियन आप कहाँ से आएंगे साल के? आपके पास तो है ही नहीं. So we have to understand that we have made some significant errors in our policy making, and unless and until we address these policy making errors. د وزارت خارجه ترجمان ممتاز زهرا بلوچ په بین الاقوامي سطح د مذهبي ازادو په حق د امریکای لخوا جاری شوی رپورت کې پاکستان په حق د الزاماتو تردید وکړو. نن اسلام آباد کې په خپل هفتوار بریفینګ کې ترجمان ویل چې د یو آزاد او خپلواک ملک د ذاتی معاملو په حق داسې بې بنیاد او نادرسته الزامات لګول یو غیر ذمہ دارانه عمل دی. هغې زیاته کړه چې پاکستان په خپل مذهبي تنوع او سماجي کثرت فخر کوي. هغې ویل د پاکستان آئین د ټولو شهریانو آزادۍ حقوق تضمین کړی دی. ترجمان په مقبوضه کشمیر کې د انساني حقوقو د خلاف ورزۍ په حق د اقلیتونو په حق د ملګرو ملتو د خاص استازي د خور شوي رپورټ ستاینه وکړه. په کم کې چې د بھارت لخوا په سرینګر کې د G20 ملکونو د کانفرنس رابللو مخالفت څرګند شوی دی. د یو سوال په جواب کې ممتاز زهرا بلوچ ویل چې پاکستان د ایران ګیس پایپ لاین د تکمیل عہد کړی دی او د دې منصوبې په حق د ایران حکومت سره په خبرو بوخت دی. سعودي عرب د IMF شرط پوره کولو لپاره سټیټ بانک کې $2 ارب ډیپازټ کولو باندې راضي شوی دی. پاکستان به دغه $2 ارب باندې سعودي عرب ته سالانه 4% منافع ورکوي. رپورټ مطابق د خزانه ډیویژن په 10 مئی د اضافي ایجنډې آیټم د لارې وفاقي کابینه په دې خبر کړې وه چې سعودي عرب یو کال لپاره $2 ارب رقم سالانه 4% منافع باندې ورکول لپاره رضا شوی دی. نور خبرونه به وړاندې کوو د دې وړې شان د مینه پس. بلټن کې واری بیا هرکلی پاک فوج سره یووالي په غرض په کوهاټ کې خلک په سړکونو راوتي او ریلې ویستې ده. شریکو خلکو بینر او پلی کارډونه پورته کړي چې په د پاک فوج په حق کې نارې درج وې. د پاک فوج سره د یووالي په غرض شوي ریلي قیادت د تحریک اصلاحات پاکستان وایس چیرمین حبیب نور اورګزی وکړو. د واک شریکو د روانې میاشت په 9 نیټه په فوجي تنصیباتو د حملې غندنه وکړه او دا ګامې د دښمن د پالیسو حصه وګڼله. شریکو خلکو د پاک فوج زنده‌باد نارې وهلې دي. هغوی دا عزم څرګند کړو چې پاک فوج سره به په هر ډګر اوږه په اوږه ولاړي او د دښمن ټولې ناپاکې ارادې به د خاورو خوراک کړي. د ریلي شریکو پولیس ځوانانو ته هارونه هم واچول او د سکیورټي فورسز سره د یووالي مظاهره وکړه. کوهاټ کې نیشنل پیس کاونسل، پیسکو یونین او تاجر ورورولۍ هم د پاک فوج سره د یووالي څرګندونه وکړه او په فوجي ځوانانو یې ګلونه وشیندل. د پاکستان فوج وايي باجوړ قبایلي ضلع کې د ډزو تبادله کې یو ترهګر وژلی شوی دی. د فوج په یو بیان کې ویل شوي په پیښه کې یو فوجي هم شهید شوی دی. د یو بیان تر مخه د باجوړ پلوي سم علاقه کې د ډزو تبادله وشوه
امنیتي ځواکونو ډېر په بهادرۍ د ترهګرو ځای په نښه کړو. ډزو کې د ډیره اسماعیل خان 23 کلن فوجي شفیق الرحمن شهید شو. د پیښې وروسته د دهشتګردو لټون لپاره اپریشن وشو. فوج ویل امنیتي ځواکونه ملک نه د ترهګرو د منځه وړلو لپاره مضبوطه اراده لري. د پیښور پر رنګ روډ یوه چاودنه شوې ده چې پکې تر دې دمه یو تن مړ او 3 کسان ژوبل شوي دي. پولیس وايي موټرسایکل د مستري په دکان ولاړو چې د مرمت په وخت اوچاودېدو. چاودنې د تفصیلاتو په اړه نورې خبرې کوو د خپل همکار عثمان سلطان نه. جی عثمان څه تفصیلات دي تاسو سره؟ جی بالکل نن دغه افسوسناکه واقعیا د پیښور پر رنګ روډ مخې ته راغلی وه. د پولیسو مطابق عبدالودود نومې تن و چې هغه خپل موټرسایکل مکینک ته راوستی و د کار دپاره، خو دغه دوران چې مکینک په هغې کې کار شروع کوو نو دغه دوران یو دماکو شوه چې پکې مکینک په حق رسېدلی او سره 3 تنان چې دي نو هغه زخمیان دي. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې دغه تنان چې دي دا وخت زیر علاج دي. د ترجمان مطابق د 3 وانو چې کوم زخمی تنان دي د هغوی حالات د خطرې نه بهر دي. بل خوا بم ډسپوزل سکواډ د ذریعو تر مخه په دماکه کې 200 ګرامو پورې بارود چې دی دا استعمال شوي او دغه دماکه چې دی نو مقناطیسي بم و. پولیس دا هم وایي چې ابتدایي چې کوم شواهد دي د هغې مطابق دا واقعیت چې نو دښمني ښکاري، خو د نور تفتیش د نور مزید تفتیش لپاره د پولیس چې کوم ټیمونه دي نو هغه لګیا دي او تفتیش دا وخت جاري دی. جی ډېره مننه عثمان. بلخوا پیښور های کورټ د 3 MPO یا امن عامه ساتلو د حکم لاندې د نیولو شو ملزمان د آزادولو حکم ورکړی دی. په جسټس اشتیاق ابراهیم او جسټس صاحبزاده اسد الله مشتمل بنچ د امن عامه د حکم لاندې نیول شوي 150 ملزمانو په درخواستونو خپله محفوظ فیصله واوروله او ډیپټي کمشنر ته حکم ورکړو چې دغه ملزمان آزاد کړي. ججانو د دغه کیس نور سماعت د مئی د 13 تاریخ پورې وځنډو. د پیښور مختلفو تاړو کې د PTI احتجاجي مظاهرو کې ککړ ملزمانو د ترهګرۍ ضد عدالتونو کې د پیشې سلسله روانه ده. تفصیلات تر مخه د فقیرآباد تاڼې 4 ملزمان جوډیشل ریمانډ باندې جیل ته منتقل کړای شول. بل 10 ملزمان په 3 ورځني جسماني ریمانډ پولیسو ته سپارل شوي دي. پولیسو په وینا د تاڼې شرقي 22 ملزمان په 2 ورځني جسماني ریمانډ لیږلي شوي دي. دغه رنګه د حیات آباد تاڼې یو شمېر ملزمان په 3 ورځني جسماني ریمانډ پولیس ته حواله کړای شول. نامعلوم غلو د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د اپریشن تھیټر نه د ډاکټرانو قیمتي سامان او پیسې زغلولې دي. زده کوونکو لخوا میډیکل ډایرکټر ته لیکل شوي خط کې ویلي شوي چې غل د اپریشن تھیټر نه د هغوی قیمتي سامان پټوي. د CCTV کیمرو په مرسته باید غله ونیول شي او پر ضد اقدام وکړي شي. د روغتون د ویان په وینا د ډاکټرانو د شکایت په بنیاد اقدام روان دی او ډېر ژر به غله ونیول شي. په خیبر پختونخوا کې د پولیس اهلکارو د سکیورټي پروفایل او نفسیاتي جایزه کولو فیصله شوې ده. تفصیلات مطابق د خیبر پختونخوا د کورنو چارو وزارت د پولیسو مشر ته دا هدایات جاری کړل. د جاري شوي مراسلې له مخې د سوات پرایویټ سکول کې وروستنۍ پیښې وروستو د پولیس اهلکارو د سکیورټي او نفسیاتي پروفایل فیصله شوې ده. جایزه به په هرو 6 میاشتو کې اخیستل کیږي او بیا به دا د SOPs برخه جوړولی شي. د کوز جنوبي وزیرستان تحصیل برمل اعظم ورسک په یونجي های سکول کې د یو نمایش تابع شوې وه چې پکې زده کوونکو په خپلو لاسونو جوړ شوي مشینان پیش کړل. نور تفصیل ګورو زموږ همکار معراج خالد وزیر په دې رپورټ کې. دا وخت زه موجود یم په کوز جنوبي وزیرستان تحصیل برمل اعظم ورسک عرفان پبلک های سکول کې نن دلته د دغه سکول چې کوم زده کوونکي دي دوی د ډیوایسز یعنې هغه ډیوایسز دوی چې په خپل لاسونو باندې جوړ کړي وي دلته یو پروګرام چې کوم هغه تابع کړی شوی و په هغه کې دوی د خلک ته پریزنټ کړ. خلک ډېر زیات دا چې کوم دی هغه هم دوی ته ورکړه
نو په دې والا سره موږ د دوی سره خبرې کړې دي. تاسو هم زموږ سره اوسئ چې تاسو هم د دوی خبرې واورئ. دا ویلال زه په 3 کلاس کې زه یې جهان او سره تعلق لرم. مشته سر ول چې تاسو پریکټیکل ډیوایس شای جوړ کړئ موسیقي شته جوړ کړه. زه په مستقبل کې یو واټ انجینر جوړ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. منم د شزه زه په 1 کلاس کې بیا مشته سر ول چې تاسو دا شای جوړ کړئ. مو بیا دا یو انرژي کې انرژي ډیوایس مې جوړ کړی دی چې ببل فارم ته چانګې انرژي پلاوړي. قدرمنو د کوز وزیرستان په تاریخ کې د اول ځل دی چې په دغه سکول کې زده کوونکو ته پریکټیکل کار چې کوم دی هغه ور زده کړی شوی دی. دلته سټوډنټ چې کوم دي دوی د ډېر ښکلي ډیوایس چې کوم یې هغه جوړ کړي وي هغه دوی د خلکو ته پریزنټ کړله. زه به دا وایم چې فنلینډ چې نن سبا په نړۍ کې په اول نمبر باندې دی په تعلیم کې په هغه کې هم هلته زده کوونکي چې کوم دی هغه ته چې کوم سبق وي هغه پریکټیکل ور زده کېږي. نو دغه سکول چې کوم استادان دي دوی ډېر ښه ګام چې کوم دی هغه اخیستی دی. دلته زده کوونکي ته پریکټیکل سبق چې کوم دی هغه ور ښودل کېږي. دلته چې کوم زده کوونکي دي د دوی خبرې هم تاسو واورېدلې. دوی د دغه وایي چې زمونږ دغه خواهش دی چې مونږ بله ورځ غټ افیسر چې کوم دی هغه مونږ جوړ شو او د خپل علاقې او ملک خدمت چې کوم دی هغه مونږ وکړو. معراج خالد وزیر هم پښتون کوز جنوبي وزیرستان. بلیٹن په آخر کې د موسم حال. تیر شب روز دوران سرخار اسلام آباد په شمول د ملک په زیاتره سیمو کې باران ورېدلی چې ورسره موسم خوشګوار شوی دی. د موسمیاتو محکمه وايي راتلونکي 40 غنټو دوران په کشمیر او شاوخوا سیمو کې د باران ورېدو هم امکان دی. د ملک په نورو سیمو کې به موسم وچ او ګرم وي. د موسمیاتو محکمې تر مخه 40 غنټو دوران ټول نه زیات باران د پنجاب سیمې مری کې 19، د بلوچستان سیمې بارکان کې 15 او د خیبر پختونخوا سیمې کالام کې 14 ملي میټر ریکارډ کړی شو. موسم حال سره بلټن پای ته رسي. نور خبرونو اپډیټس لپاره زموږ سوشل میډیا باندې کتل مه هېروئ. د لوی الله پامان.